د امیر سالار صاحب نوی نظم جواد باچا سوات نجیګرام اوسیدونکي هغه ته د ډالۍ وي د نظم عنوان د اخري میسج امیر سالار صاحب وایي چې په اخري میسج کې جان لیکلی ورپسې سم یې بیا قربان لیکلی په اخري میسج کې جان لیکلی ورپسې سم یې بیا قربان لیکلی زه چې سهار د خوبه پاڅېدم د ټولو مخکې مې انبکس چیک کړه د ښاپیرۍ مې پکې جان ولیده هم مې په میسج کې قربان ولیده واپس مې 200 کالونه وکړل هم مې بې شمېره میسجونه وکړل د ښاپیرۍ نه بیرته کال راغی نه یې تر دې دمه میس کال راغی د ښاپیرۍ نه بیرته کال راغی نه یې تر دې دمه میس کال راغی خدای خبر څه په ښاپیرۍ شوي دي څه په ګلرنګې ګلالی شوي دي مور او پلار هر ساعت رټلم به زه کله ناکله به یې وهلم زه مور به اکثر ماته خیرې کولې هم به د ورځې هم د شپې کولې مور به اکثر ماته خیرې کولې هم به د ورځې هم د شپې کولې پلار به مې ویل چې ما له کار مه ګوره هم یې په کلي هم په ښار مه ګوره مور به مې ویل چې دښمني مه ګوره بېوسه پلار له دې خواري مه ګوره رور به مې هم راته ګیله کوله کله ناکله به یې ټپه کوله رور به مې هم راته ګیله کوله کله ناکله به یې ټپه کوله دیدن د سر په بدله دی چې سر ساتې خاورې به وکړي دیدنونه بس یوه خور وه ملګري زما مطلب د هر قسمه خبرې زما په ښاپیرۍ باندې کور خبر شه هم یې پرې پلار او هم یې رور خبر شه زمونږ په مینه کې خلل جوړ شه بس لنډه دا زما جل جوړ شو زمونږ په مینه کې خلل جوړ شه بس لنډه دا زما جل جوړ شه سر به دې څه خوږوم کور پاتې شه زما د زړه هغه ټکور پاتې شه پلار راله سمدستي ویزه وکړه بس خو قصه یې سا جیبه وکړه په زړه ویشتلی ارماني رالمه پردي وطن ته تاواني رالمه د ورځې ټوله ورځ خواري وکړمه د زړه په زور باندې دیاړي وکړمه ماښام چې راشم یې زر ګورم زه د موبایل مسینجر ګورم په دې غرض که لیونی کړی وي چېرته کې میسج ښاپیرۍ کړی وي په انتظار کې ورځې شپې تېرېږي خوږوالی نشته دی ترخې تېرېږي اکثر په خوب کې لیونی راشي د نیمې شپې په خاموشۍ راشي چې رابیدار شم لیونی نه وي هغه د غرونو ښاپیرۍ نه وي د کمرې وځمه بهر کینم شم لیونی چاو د ځیګر کینم لاړه شي شپه مې په سلګو تېره شي په ما په دغه وسوسو تېره شي لاړه چې شپه مې په سلګو تېره شي په ما په دغه وسوسو تېره شي چې ښاپیرۍ به مې پوښتنه وکړي چېرته زما خو به غوښتنه وکړي الله دې تا لري خوشحاله الله دې تا لري خوشحاله که په ما ټول عمر د غم وي تېر به شي نه مخ مې د غمه تېر سري شو د جانان غم مې تر سرمنې ووتنه زړه ته مې دومره د لاسه په کار ده ماته سپا سپا قصه په کار ده چې یا ژوندی ده او یا مړه ده هغه یا بدل شوي یا خپه ده هغه هله به دلته زما زړه صبر شي ملګرو بیا به د هر څه صبر شي ځکه چې زه د هره کاره وتی قسم په خدای چې د روزګاره وتی ځکه چې نوره حوصله نه لرم مازغه مې ختم شو مازغه نه لرم امیر سالار څومره په تا خفه شوم امیر سالار څومره په تا خفه شوم ستا په قصه باندې رښتیا خفه شوم ستا په قصه باندې رښتیا خفه شوم ستا په قصه باندې رښتیا خفه شوم